بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. لویه جرګه دوستانو، فاروق اعظم یم. نن د 1404 هجري شمسي د ثور د میاشتې لسمه ده. موږ د تیرو پیغامونو په تعقیب د افغانستان لپاره د اسلام پر اصولو مبني د خلفای راشدینو د منهج په پیروي د یو داسې سیاسي نظام چوکاټ وړاندې کوو چې د عصر د تقاضا سره همګام وي. د یو سوچه اسلامي نظام بنیادي رکن شورا ده او موږ په دې سلسله کې په تیرو پیغامو کې ډېر څه ویلي دي. موږ په دغه سلسله کې ویلي وه چې افغانستان حتی د اسلامي نړۍ هر هېواد ته 3 شوراګانې پکار دي: حل و عقد، لویه جرګه او ولسي جرګه. موږ په 8م، 8م او 9م پیغامونو کې د حل و عقد د شورا مفصله تشریح کړې ده چې څنګه ده، مواصفات یې څه دي، دنده یې څه ده او څنګه جوړیږي. اوس په دې پیغام کې لویه جرګه تشریح کوو چې د نظام د مشروعیت او بقا لپاره مهم کردار ادا کوي. دا د اسلام حکم دی چې ټولنه به امیر او مشر لري او امیر به د خلکو لخوا د هغوی په خوښه بې له کوم فشار او تهدید غوره کیږي. د خلکو لخوا د هیواد د مشر یا امیر غوره کول یو حیاتي امر او دینی وجیبه ده. په اسلام کې د زور حکومت تر هر عنوان لاندې چې وي جواز نه لري. په اوسنیو شرایطو کې لویه جرګه د افغانانو یو تاریخي ټولنیزه مؤسسه ده چې د مهمو ملي مسایلو د حل په باره کې دایریږي او لازمي فیصلې کوي. د لویې جرګې فیصلې ملزمې دي. پر دغه مؤسسې پیړۍ تېرې سوي دي. زموږ خلک ورسره بلد دي. زموږ ملي مشکلات یې حل کړي دي. البته ځینو حکومتونو سوء استفاده هم ورڅخه کړې ده. هر کله چې لویه جرګه د ملت د ارادې ممثله اوسېدلې ده، لوی او مهمې پریکړې کړي دي او هېواد یې ثبات، عزتمن او مثبت مسیر ته سوق کړی دي. مثلا په 1080 هجري قمري یا په 1909 میلادي کې د کندهار په مانجه کې د میرویس نیکه په مشرۍ ملي جرګه دایره شوه. په هغه کې د قومونو مشرانو د هېواد د استقلال پریکړه وکړه. د دغه جرګې په برکت نه یوازې زموږ هېواد استقلال حاصل کوي، بلکې د اسلام پر اصولو ولاړ زموږ د مثبتو عنعناتو سره سم داسې یو دولتي نظام رامنځته کوي چې د نورو شاهي نظامونو شوکت په پرتله یې په سادګۍ کې پر ټوله سیمه رعب پروت. هلته د جرګې پریکړه ځکه عملي سوه چې د جرګې ګډون کوونکي د خپلو خلکو واقعي نمایندګان وه او د خپلو فیصلو شاته په ټینګه ودرېدل. هغه وخت په ولس کې مشران او په ټولنه کې د هغوی د هر یوه ځای معلوم و. د جرګې لپاره د هغوی غوراوی او رابلل اسانه و او هم یې فیصلې اړوند قومونو منلې. په هر قوم کې مشر معلوم و. خلکو د خپل مشر فیصله منل او مشر هم ځان خپل قوم ته متعهد ګاڼه. په 1122 هجري قمري یا په 1940 میلادي کې د کندهار په شیرسرخ کې یو ملي جرګه دایره سوه او احمد خان یې د هېواد مشر وټاکه. احمد خان د خپل ذاتي کفایت او تجربو په برکت ډېر ژر په ولس کې ځان تثبیت او د بابا لقب یې وګاټه. احمدشاه بابا یو داسې مضبوط هېواد جوړ کړي چې تر نن پورې د ډېرو کړاوونو او ناخوالو باوجود اوس هم هسته الحمدلله پر خپل ځای ده. د میرویس نیکه او احمدشاه بابا د وخت جرګو که څه هم ځینې تفاوتونه درلوده، خو یو شی مشترک و او هغه دا چې قومونو خپل منلي مشران درلودل چې فیصله یې د خپلو قومونو د ټولو خلکو فیصله وه. دا مشران ولس پیژندل او د هر یوه ځای او مقام په ټولنه کې معلوم و. مشرانو ته هم د خپلو قومونو نبض معلوم و. نو ځکه په دواړو جرګو کې چې کومې فیصلې وسوې، ولس یې تر شا ودرېدی او هېواد یې مثبت لور ته بوتلی. څه وخت وروسته د امیر امان الله خان، نادر شاه، ظاهر شاه او داود خان په وختو کې لویې جرګې دایرې سوې. دغو جرګو هم مهم فیصلې وکړې، خو د اشخاصو ترکیب، ماهیت او نتایج د میرویس نیکه او احمدشاه بابا د وخت د ملي جرګو څخه ډېر توپیر درلود. دا وروسته وختو کې ټولنیز حالت او سیاسي شرایط داسې تغیر خوړلی و چې د خدای بخښلي ډاکټر عبدالصمد حامد په قول څوک نه پوهېده چې د دغو جرګو وکیلان د کومو خلکو د ارادې ممثلین دي او د کومو حلقو لخوا یې تر کومه حده پورې ملاتړ کیږي. مثلا
په اماني دوره کې د لوی جرګې وکیلانو د جرګې ټاکلو اهدافو ته کار کاوه. ډېر مهمې فیصلې وکړې، پرته له دې چې سوچ وکړي چې تر کومه اندازې د دوی دا پریکړې د ولس لخوا د منلو دي. دا ځکه دغه وکیلانو د زمانې د ټولنیز او سیاسي جوړښت د تغییر په سبب په ولس کې هغه پخوانی مقام نه درلودی او نه د ولس نبض په نظر کې. دغه سبب دی چې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا د وختو د جرګو د مثبت نتایج په برخلاف د امان الله خان د وخت لوی جرګو نه یوازې ولس د دوی د پریکړو تر شا ونه دراوه، بلکې د تشنج او اغتشاش سبب سوی چې خپل امان الله خان باچا قرباني شو. د ظاهر شاه د 1443 هجري شمسي او د داود خان د جمهوریت د 1455 هجري شمسي د لوی جرګو ماهیت او سرنوشت هم د همدغه ماهیتي تغییر په سبب دلخوا نتیجه ورنکړه. د ظاهر شاه د وخت 1443 هجري شمسي د لوی جرګې د فیصلو تر شا نه یوازې ملت ونه درېدی، بلکې خپله شاه د کورنۍ او نږدې ملګري هم د لوی جرګې پریکړو او اساسي قانون ته وفادار پاتې نه شول. نه یوازې څوک په دفاع راپورته نه شوه، بلکې ظاهر شاه د داود خان کودتا یا غیر قانوني تغییر دې ته مبارکي وویل. د داود خان لویه جرګه هم داسې وه چې شاید د فیصلو ننګونه کړه. د کمونیستانو د وخت لوی جرګې خو د روسي اشغال او د هغوی د ظالمو داخلي ملګرو د ناوړه اعمالو په سبب دومره منفورې وې چې پر هغه بحث پکار نه دی. په 2002 میلادي کې د ملګرو ملتونو د مؤسسې په ابتکار په کابل کې اضطراري لویه جرګه جوړه او په نتیجه کې جمهوریت اعلان شو. دا زموږ په تاریخ کې لومړی وار و چې خارجیانو د جنگي هوایي جهازونو تر سیوري او غړومبا لاندې موږ ته لویه جرګه جوړه کړه. که څه هم ما د دغه لویې جرګې تر انعقاد لږ دمخه په 2 می 2002 کې د ملګرو ملتونو د مؤسسې سرمنشي ته یو لیک استولی و چې هغه ته مې دغه لویه جرګه تشریح کړې وه او د هغې خراب عواقب مې ورته پیشبیني کړې وه او ورته ویلي مې وه چې د دغې لویې جرګې پر غړو به چې تاسې هغوی اوس د ولس مشران او د افغاني ټولنې مخور بولئ، داسې وخت را به راسي چې همدا مشران به خپلو قومو ته ستاسې د ټانکونو په بدرګه هم د ورتلو جرأت نه کوي. سرمنشي ته زما هغه لیک اوږد دی او دلته یې د ذکر ځای نشته، خو دلته د دغه جرګې په ارتباط پر یو څو نکتو تم کېدل لازم ګڼم. روسانو پر افغانستان تر ډېره حده زموږ د مشرانو د نالایقۍ او په سیمه کې د جیوپالیټکس د تغییر په سبب تجاوز وکړي، خو زموږ مسلمان ملت ورته پورته شو. په خپل بېساره قرباني دغه خطرناکه لویه لوبه په خپله ګټه پای ته ورسول. مجاهدینو د خپلو قربانیو په زور د نړۍ ټول هغه هیوادونه او خلک چې د روسانو له جارحیته خطر احساساوه د ځان سره په یو نالیکلي ائتلاف کې ملګري کړه. جنگ وګټل شو او دشمن داسې ضربه ولیده چې ایډیالوژي او جغرافیه دواړه مات شوه. امریکا او غربي نړۍ چې په جنگ کې زموږ ائتلافي ملګري وه دا وخت روسیې ته متوجه شوه چې روسان بیا ځان سره راټول نه کړي. موږ په زخمي بدن او جنګ ځپلي حالت کې حریصو ګاونډیانو او روسانو ته پرېښودو. دلته پر موږ د ناخوالو یوه بله دردناکه څپه راغله چې د داخلي عواملو څنګ ته زموږ ګاونډیانو هر یوه په موږ کې د خپلو ملګرو له لارې کوښښ کاوه افغانستان داسې وویني چې څنګه یې دوی غواړي. زه او زما ملګرو چې په یوه مرحله کې خدای بخښلی مولوي جلال الدین حقاني هم وو ډېر تلاش وکړي چې دغه خانمانسوز جنګونه ارام کړو. نه داسې فرمول پیدا کېدی چې په افغانستان کې زموږ د لرې او نږدې حریصو ګاونډیانو ارماني غوښتنې ټول ترسره کړي او نه زموږ په جهادي اکثرو مشرانو کې هغه وطن دوستي د رعایت و چې دغه بحران قابو کړي. نتیجه کې د افغانستان په هره برخه کې هراج و مرج او د مختلفو مافیا او راج او د بهرني استخباراتو شبکو خپسکه زموږ د ټولنې پر کمزورو اعصابو مستوصل شوه. کور په کور جنګونه او ملوک طوایفي وه. د استاد برهان الدین رباني حکومت چې زموږ د تاریخ ډېره تاریکه دوره او جهاد پکښې بدنام و وطن د تجزیې خواته روان کړي. دا وخت
د طالبانو تحریک د خدای بخښلي ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ راپورته سو. د شر او فساد کمبله یې ټوله کړه. افغانستان یې له تجزیې وژغوري. یو موټی او د قدرت جزیرې چې خارجیانو جوړې کړې وې له منځه یوړې. خو د طالبانو اسلامي تحریک هم د خپل منحط کلیوال ذهنیت په سبب ونه توانېدی د اسلام د اصولو په چوکاټ کې هیواد د عصر د کاروان سره هم ګام بوسي. په حکومتولۍ کې د دوی نه تجربې او غرور په سبب دوی ونه کړای سوای هیواد د نړۍ د غټو طاقتو سره له ټکره وساتي. په نتیجه کې د امریکا په مشرۍ یو لوی نړیوال ائتلاف د امارت پر ضد جوړ او په اکتوبر 2001 کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. د ملګرو ملتونو مؤسسې د افغانستان لپاره د بوند غونډې له لارې زموږ د شپږو ګاونډیانو او دوه لوی طاقتو لکه امریکا او روس د ګټو د ساتلو دپاره حکومت جوړ کړي. په دې ډول په افغانستان کې د نورو د مداخلې د مخنیوي په پلمه زموږ ټولو ګاونډیانو او نړیوالو ته د مداخلې قانوني لار هواره کړه، بلکې د هغوی مداخله یې د هغوی مسلم حق وګاڼه. د دې پر ځای چې د افغانانو ګټې او مشکلات تشخیص سوي وای او نړیوالې ګټې زموږ د ګټو سره هماهنګي سوي وای، د نورو سره زموږ د ګټو د همغږۍ کوښښ وسو. د دې لپاره چې په افغانستان کې حضور آرام او بې مزاحمته وي، امریکا چې پخوا د روس په مقابل کې زموږ د مقاومت ائتلافي ملګرې وه، اوس یې د همغه دښمن روس سره لاس یو کوي. روسانو له فرصته په استفاده خپل پخواني افغان ملګري کمونستان او شمالي ائتلاف د نړۍ له هره ځایه راغونډ او د امریکا ملګري کړه. په دې ترتیب په هوا کې امریکا او پر مځکه د ګاونډیانو او په سر کې د روس ملګري پر افغان ولس مسلط شول. دا وخت عام ولس او خصوصا شمال کې پښتانه د یو بل ناورین د راتلو سخت وډار شول. ځینو مشرانو د دې پر ځای چې د امریکا د اشغال او د هغه اوږدمهاله عواقب سره د مبارزې په فکر کې د هغو روس پلوه قومي ملیشو، جنګسالارانو، د بشر د حقوق ناقضینو، د مخدره موادو مافیاو له چنګاله د خلاصون لپاره چې د استاد رباني د وخت ترخه تجربه یې لا په زینو کې تازه وه، د ملګرو ملتونو مؤسسې ته عذر کاوه چې فوج راواستوي څو د دغو ظالمانو لاسونه له حیا او ناموس لنډ شي. نړیوال فوج راغی او د دې په عوض کې چې د افغان مظلوم ملت څخه دفاع وکړي، د لنډغرو او مافیا چې د روسانو او زموږ حریصو همسایګانو ملګري وه، ملګري سو. لویه جرګه هم له همدغو کسانو جوړه او دوی د افغان ولس واقعي نمایندګان وبلل. امریکا د روس په همکارۍ افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندي کولو په پلمه د بې رحمه جنګي عملیاتو تامه اجازه د همدغه ګوډاګي حکومت له مشرانو او لوی جرګې واخیسته. دغه سبب و چې دغه لوی جرګې په فیصلو ناست حکومت د امریکا او دغه د ملګرو د بې دریغه ځاني او مالي ملاتړ باوجود نه یوازې په ملت کې پښې ټینګې نه کړای سوای، بلکې ورځ په ورځ منفور او وشوړېدی. څو بالاخره دغه حکومت په اګست 2021 میلادي کې د امریکا او ناټو په حضور کې سقوط شو. په دې ډول د هغو جرګو برخلاف چې د ملت نمایندګي کول افغانستان یې باثبات معزز کړی و، دا لویه جرګه مسخه او هیواد ته مصیبتونه راوړه. موږ د دغه تاریخ په نظر کې نیولو سره غواړو خپله دغه تاریخي ملي ټولنیزه مؤسسه د اسلام یعنې دا لویه جرګه د اسلام د اصولو او د عصر د تقاضا سره سم د ملت د ارادې د واقعي ممثل مؤسسې په توګه داسې ورغوو چې د خپلو راپېښو مشکلاتو په حل کې سم کار ورکړي، ګټور تمام سي او موږ بیرته د خپلو صالحو اسلافو مسیر روان کړي. دوستانو، زه په موجوده شرایطو کې موږ ته د راپېښو مهمو ملي مسایلو د حل په لار کې لکه د هیواد د مشر او امیر انتخاب، جنګ و سوله، بل هیواد په خپله خاوره کې نظامي اډه ورکول، بهر ته فوج استول او داسې نور مهم حیاتي مسایل چې په هغه کې د ملت سرنوشت مطرح وي، تر لویې جرګې بله مؤثره لار نه ګورم. د لویې جرګې د نوم سره یې خو زموږ ولس اشنا دی او بل دنیا او نړیواله ټولنه هم دا مؤسسه محترمو په رسمیت پېژني چې دا دواړه د یوې مهمې ملي فیصلې د مشروعیت او قبول په لار کې ډېر مهم دي.
همداراز ځینې مهم حیاتي ملي مسایل نه باید د یوې وړوکې حاکمې ډلې په تصمیم او ارادې پورې وتړل شي، بلکې د ملت تایید باید شرط وي. دا ځکه نتیجه مستقیما د ټول ملت سرنوشت متاثر کوي. په تیر څو پیړیو کې د لوی جرګې فیصلې هم زموږ ملت او هم نړیوالو د افغان ملت د ارادې د قانوني ممثل په حیث منلي دي، چې دغه ملي او بین المللي مشروعیت ډیره مهمه خبره ده. بله مهمه خبره دا ده چې د لوی جرګې او د هغې د فیصلو د الزام په باره کې ضرورت نه لرو ډېر تبلیغات وکړو او ملت او دنیا قانع کړو چې لویه جرګه څه شي ده او فیصلې څومره ملي اتکا لري او یا ملزمې دي. زموږ ولس او نړیوال ټول پوهېږي چې لویه جرګه څه شي ده او څه کردار ادا کوي. زموږ خلک او نړیوال ټوله لویه جرګه او د هغې اهمیت پېژني. په بله هره طریقه چې مهم ملي مسایل فیصله کړو، شاید ملت او دنیا په دومره اساني را سره ونه مني لکه د لویې جرګې د لارې. پوهېږو په پاتې هېوادونو کې ډېر خلک زموږ په شمول د پردو تقلید خوښوي. دا ځکه تقلید اسانه کار دی، موږ په جوړولو کې زحمت نه وي کښلی، صرف کاپي او دلته استفاده ځینې کوو. خو دا ترخه تجربه هم تکراراً موږ لرو چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې دغه تقلید، کاټو پیست او ړنده پیروي نه یوازې سم کارونه نه دي، بلکې موږ یې ګمراهۍ او تباهۍ ته مخ کړي یو. موږ چې خپله یو عام او منل شوی میکانیزم لویه جرګه لرو، د نورو د مفکورو د راکاپي کولو څه ضرورت شته؟ که زموږ په دغه عنعنوي حقوقي مؤسسه کې کمکمۍ وي، هغه باید ورستا کړو. اوس په موږ اړه لري چې لویه جرګه څنګه واقعا د ملت د ارادې ممثله او د مهمو مسایلو د حل ذریعه کړو. دا د موږ د لویې جرګې د تاریخي سیر په نظر کې نیولو سره همدا کار کړی دی. کوو یې موږ دلته صادقانه تلاش کړی دی چې دا مؤسسه زموږ د دین د ارشاداتو، د ملت د ارادې تمثیل او د عصر د مشروع غوښتنو سره سم د وطن د رښتوني خدمت په لار کې د راپېښو مشکلاتو د حل تر ټولو مؤثر وسیله وي. د ولس لخوا د مشر غوراوی یو مهم اسلامي اصل او د وخت اهم ضرورت دی. راشد خلیفګان مبارکان ټول د خلکو لخوا غوره سوي وه. موږ غواړو د خپل حکومتي نظام په جوړولو کې د خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پیروي وکړو. مشر باید د ولس په خوښه وي. استبدادي او غیر قانوني حکومت د دین د بدنامۍ او د وطن د پسمانۍ سبب کیږي. زموږ مسلمانانو د نن ورځې ذلت تر ډیره ځای له همدغه دی چې د اسلامي امت مشران د ولس په خوښه نه دي منځته راغلي، په زور ناستي او د اقتدار نشې خودکامه او مستبد کړي دي. زموږ د طرحې پر بنیاد مشر په داسې طریقه غوره کیږي چې د اسلام اصول او د خلفای راشدین منهج په نظر کې نیولی د هیواد ټول خلک په شکل د اشکالو ځانونه په نظام کې ویني او ټول ملت په ډاډ او اطمینان د یو باعزته ژوند په لور ودرومي. د لوی جرګې پاته بحث په بل پیغام کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.